عزتمندو خورو او افغانانو په سلامونه مو هرکلی کوم. الله تعالی دې وکړي چې ټول روغ او جوړ سئ. عزیزانو، اکثریت دوستان پوښتنې کوي چې زموږ بلو کارتونه یا آبي کارتونه یا هم د ټي آر سی ټمپرري زلمی کارتونو کې وخت خلاص شوی دی او موږ د آی پی او ریسپشن سره کوم ایمیل چې هغوی پرووایډ کړی دی هغوی سره رابطه کوو او هغوی موږ ته ځواب نه راکوي. دې دوستانو ته زه نظر لرم او هممهاله هغه دوستان چې کارتونه ایکسپایر کیږي او دوی به ایمیلونه لیږي د آی پی او ریسپشن ته. عزیزانو، تاسې چې کله ایمیل واستوه تاسو د دې نه وروسته نور ډېر زیات تشویش مه کوئ چې زموږ کارت به ولې نه نوی کیږي. د دې څو دلیلونه دي چې تاسو ته غواړم وړاندې کړم. لومړی دا چې تاسو کله د آی پی او ریسپشن ته ایمیل واستوئ ستاسو مسؤلیت نور خلاص شو، تاسو خپل مسؤلیت ادا کړ. دا نور هغوی پورې اړه لري چې هغوی ځواب کله ورکوي یا نه ورکوي. دلته بیا دویمه موضوع دا ده که چېرته هغه دوستان چې د پی پی ایس نمبر او یا هم د کار دپاره تشویش کې وي، نو که چېرته ستاسو 6 میاشتې پوره شوي وي بیا تاسې کولی شئ چې یو څه تشویش وکړئ. خو د 6 میاشتې که نه وي پوره شوي 2 3 4 میاشتې پورې یا حتی تر 15 میاشتې پورې تاسو ته ډېر زیات تشویش نه دی پکار، ځکه 6 میاشتې خو تاسو وروسته بیا تاسو کولی شئ چې کار وکړئ. نو ډېر امکان دی ولري چې ډپارټمنټ جسټس یا انټرنیشنل پروټیکشن افیس یا د مهاجرینو کوم ریاست چې دی دوی تاسو ته درخواست چې کړی دی مثبت ځواب راولیږي. نو دا خو ډېره خبره ده چې تاسو ته خپل د اسنادو د رالیږلو یا د مثبت ځواب د اخیستلو ځواب راشي. نو تاسو خو ټول باید خپل کارونه بیا د نور د منسټریل ډیسیژن ته منتظر شئ تر څو تاسو بیا وکولی شئ چې جنبي کارت او نور مراحل طی کړئ او قانوني ژوند وکړئ. هغه دوستان چې په آی پی 1 کې هغه کوم فورمه چې د لومړۍ ورځ باندې ورکوي که هغې کې کومه اشتباه شوې وي، په دې غواړم لنډه تبصره وکړم. هغه دا چې که چېرته ستاسې نوم یا تاریخ تولد په دې کې غلط شوی اوسیږي نو دوی لکه څنګه مې چې بار بار ویلي دي دوی برث سرټیفیکیټ غواړي یا افیډیویټ غواړي یا هم پاسپورټ امکانات یې کم دي چې چا سره وي او یا هم هغه الکترونیک یا برقي تذکیره وي دا غواړي. خو دا چې کله به تاسو ترلاسه کړئ دا تاسو آی پی او ته مه وړئ، دا به تاسو همغه اډرس چې دی د آی پی او کوم کسټمر سروس چې دی هغې ته ور واستوئ، بیا نو منتظر کښېنئ، هغوی تاسو سره رابطه کوي. دا ټول په دې خاطر چې دوی زیات ډېر مصروف دي. دویمه موضوع دا چې هغه دوستان چې فرض کا مینشل کوم سټیټس چې دی واده شوی یا د افغانستان نوم یې نه لیکلی هغه ادرس یې نه لیکلی، نو دوی ته هم تاسو تشویش مه کوئ. هغه ځکه چې دوی مصروف دي، دوی صرف دومره کولی شي چې په دغه فورمه کې لومړۍ ورځ تاسو راځئ وکولی شي چې یوازې هغه کوم عمومي اصلي او یا ضروري معلومات چې نوم، تخلص، ډیټ اف برث دا ولیکي، بس نور هغه کوم معلومات د پخوا لیکل ستاسو قصه، ستاسو مشکل، ستاسو لارې چارې دا به یې لیکلي، خو اوس مهال یې نه لیکي. خو دې تاسو تشویش مه کوئ. ستاسو خپله همغه کومه کویشنر یا سوالنامه چې ده هغې ته ټول وخت ورکړئ او همهغه باندې خپل تمرکز وکړئ، په ښه شکل ولیکئ، تر دوی ور واستوئ، بس تاسو مسؤلیت نو خلاص شو. نو الله دې وکړي چې دغه څو نقطې دوستانو پوښتلې وي او تر تاسو در ورسومه. نو تاسو کولی شئ چې زه خپله په یو قسطي یا اپیسودز باندې کار کوم چې دا مفصل په یوټیوب چینل کې تاسو ته مفصل ووایم. نو زما یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ. تر بیا په الله سپارم. ښه ده، آباد اوسئ.